تاسو سره ټولنیزو رسنیو نشې په باره کې تاسو سره یو څه خبرې شریکې کړم. یو مشهور لیکوال دی د میر ایال په نوم باندې، هغه یو کتاب لیکلی دی د هوکت په نوم باندې. هغه په خپل کتاب کې دا خبره ظاهره کړې ده چې څنګه په اوس وخت کې انسانانو دا ذهنونه او دا کوپړی چې دی د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په ذریعه باندې هایجک کېږي، یا څنګه په اوس وخت کې د انسان دا ذهن د انټرنیټي موادو په ذریعه باندې برین واش کېږي او انسان ذهن څنګه بدلیږي. په دې سلسله کې هغه ډېر ناشنا رازونه افشا کړي دي. هغه وایي چې پخوا به د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د انسان دپاره د ویټامین حیثیت درلود. ویټامین انسان ته قوت رسوي. پخوا به د سوشل میډیا د انسان د ذهن دپاره داسې و لکه د ویټامینو په شان. انسان ته به چې د نوي معلومات ورکول، انسان ته به نوي خبرونه ورکول، یا به کومه علمي جمله وه یا به کوم علمي اخبار هغه به انسان ته وررسو. خو په اوس وخت کې د سوشل میډیا وایي د انسانانو دپاره د پین کلر حیثیت لري. پین کلر مطلب دا چې د انسانانو د دردونه پې مړه کېږي. که موږ تاسې وګورو دا حقیقت ویلی دی. په اوس وخت کې چې چا نه 10 منټو دپاره یا 1 ساعت دپاره یا د 2 ساعتونو دپاره چې دی موبایل لږ لرې اوسېږي، دا بیا ناقراره وي، دا بیا په تشویش کې وي چې څه حال به وي، لکه دی چې د ټوله دنیا د اخبارو او د خبرونو ناخبره وي او د ټوله دنیا سره د ده رابطه قطع شوې وي. نو دا انسان چې دی بیا ډېر زیات په تکلیف کې وي او تشویش کې وي او ټینشن کې وي، ځان ورته یوازې ښکاره کېږي، بې سکونه بې راحته وي. لکه څنګه چې د یو چرسي څخه چرس لرې وي ډېر وخت، لکه څنګه چې د یو نسواري یا د یو سګرټي سړي څخه د خپل نسوار یا سګرټ لرې وي، یا یو څوک چې هغه په نورو نشهیي موادو باندې روږدی وي، د هغې نه هغه خپل هغه نشه لرې وي. همدغه راز د سوشل میډیا یا دغه ټولنیز رسنۍ هم چې دی د انسانانو دپاره داسې حیثیت لري. هغه وایي چې 9% خلک چې راپاڅېږي سهار کې، 9% خلک ټول نه اول چې دی خپل موبایل ګوري، چې ما ته خو به چا ټلیفون نه وي کړی، چا خو به راته چې دا میسجونه نه وي کړي، چا خو به راته نوټیفیکیشن نه وي رالیږلی، یا خو به یو ایمیل چا نه وي رالیږلی، یا خپل واټساپ وګوري، خپل ټویټر وګوري، خپل فیسبوک وګوري، یا نو میسنجر وګوري، نور شي نه ګوري. قدرمن ورونو خویندو، هغه وایي چې انسان د ورځې 1.5 سلو نه واخله تر 200 ځلې پورې خپل موبایل د جبر اوباسي او بیرته کېږدي، خپل موبایل د جبر اوباسي او بیرته کېږدي. قدرمن ورونو خویندو، که موږ تاسې په اوس وخت کې ځوانانو ته وګورو چې دوی څومره په دې سوشل میډیا باندې عادت شوي دي، موبایل راواخلي د یو علمي مسلې دپاره، یو عام وړوکي کار دپاره موبایل راواخلي او بس بیا چې دی په موبایل کې توجه بل طرف ته لاړه شي، 1 ساعت 1.5 ساعت چې دی هغه د موبایل استعمال کې اخره کې ورته خپله مسله را یاده شي، هغه وګوري او که نه خو بیرته کېږدي. یعنې ده دا موبایل اخیستی د درې دقیقو دپاره، خو دا موبایل چې دی بیرته کېږدي نو ده په 1 ساعت اړولی وي. قدرمند ورونو خویندو، په اوس وخت کې د ځوانانو اکثره چې کوم دا ځوانه طبقه د تعلیمي میدانونو کې چې کوم بوخت دي، د دوی دا ذهنونه د سوشل میډیا په ذریعه باندې هایجک شوي دي. دوی چې د سوشل میډیا نه ځان نشي خلاصولی. د فیسبوک یو لایک به شماري چې چا راته لایک راکړه، چا راته کمنټ راکړه، یو نوټیفیکیشن راشي، موبایل ټنګ وکړي، موبایل راواخله بیرته کېده، بیا داسې. قدرمند ورونو، دا ولې داسې انسان باندې کېږي؟ دا وجه دا ده چې موږ او تاسې خپل ځان دې شیانو ته ورکړی دی. موږ او تاسې خپل موبایل خپل غلام کړی نه دی، بلکې موږ او تاسې د خپلو موبایلونو غلامي شروع کړې ده. زه تاسو سره